مونږ بیا مونږ هم زاړه نهار خو یو که نه. تاسو خیال دار زمونږ یو ملګری هغه ته مې هلکه تا نه هغه وزیر نه دې پیسې میسې واخېستې ما ته ما جنس بدل شي یار ته ویل هر څه کې ډکي وایي ویل ما له چې راکړو جنس بدل شو مال ښه ده نو زه ستا تصور هم کوم د جنس د بدلېدو ته سړی چاته دې نکاح کوم ما ښځه کړې ویل ولې مال جنس دې بدل شو دا زمونږ د خولې خبرې دي. نو دې وجې نه عزیزانو قرآن کریم اصل منشا وپیژنئ اصل غرض وپیژنئ. نن ته په ملک کې وګوره بغیر د مړي ژوندي نه بغیر د اشد ضرورت نه ډاکټر شو وغیره وغیره د دې نه سوا به ښځه د کوره بار نه وځي ښځه به بار نه وځي. دې قرآن کې لیکلي دي تاسو چې ختم وکړو وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وقرنا فی بیوتکن دې قرآن کې لیکلي چې ښځې دې په کور کې کې علما لیکي چې ښځه به په کور کې هم په زوره زوره نه ګرځي چې د پړو اواز هم بهر پردی سړی وانه وري. ما وی چې تاسو حاملین د قرآن یئ زه حامل د قرآن یم دعوادار د دې یم چې زه ملا یم ما قرآن ویلی دی زه په قرآن پوهېږم ټیک شو. زه چې څه وخت کې د ښځې په مجلس کې ناست یم او هغې ته په غور ګورم د قرآن دا آیات په هغه وخت کې چېرته تللی چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قرآن دا آیات چېرته تللی په هغه وخت کې کتاب نه بار تښتېدلی او که زما د سینې نه وتی چې سړي ته حکم دی چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اتفاقي دي چېرته ښځه ولیدم نظر ښکته وغورځوه اتفاقي دي ولیده وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن او ښځو ته مو وایه چې سړی وګورئ نو نظر ښکته وغورځوئ. ته ماته ووایه د قرآن دا دوه آیاته چې د پاکستان سړي او ښځې راونیسي جنت ته به په کومه لار ځي مونږ به تلی شو په کومه لار به ځئ. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم دی دې د مرۍ ونیسي چې زه درته یادم او تا ځوانې جینۍ جوړ کړې او سینګار کړې ته په غور کتل زه دې چېرته غورځولی وم ته به ما نه ځې کم خوا وی البسا مشکین زلف یار ما البسا مشکین زلف یار ما چونکہ ما دزد مو زنجیر ما وی زما د یار زلف خود مشکو د عنبرو پشان دی دیکھ شک نشت زما د یار زلف خود مشکو د عنبرو پشان دی لیکن زخو غلم ما د پاره بت زنجیر نه جوړ شي. قرآن په عظمت کې شک نشته د خدای لوی کلام لیکن د قرآن د آیاتونه به مونږ د پاره زولنی شي. دا منځونه د منځ تقاضا دا ده چې تا د ګناه نه منې کي تا د ګناه نه بچ کی. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر منځ دې مکړو بار لاړې پردی مال دې مخړو په تله کې دې ټګي وکړه په ګس کې دې ټګي وکړه ټیکادار وی مزدور سره دې په مزدورۍ کې ټګي وکړه او منځ دې م کړی حج تم تللی وی په رمضان کې عمرې تم لاړې پردی حق دې مو واله. نن یو سړی ما ته راغی څه تنازع وه چا سره د پیسو میسو چې ما ته بیان تیر کو ویلی جی
راته وایي شریعت را سره وکړه نو په دې مې پوهېږه چې ګټم یې که بیلم نو سړی بیلي یقیني مال بلکل یې ګټې ویلو هم ورته چې شریعت کوم مالا ورته واچو ویلې بیا مال بس ورته ووایه مولوي صاحب نوم مې ورته واغستو مال هغه مدرسې ته به لاړ شي او مفتي صاحب به ته به مو لیکې دی به مو لیکې هغه به فیصله وکړي او یقیني بیلي نو تاسو به وایي چې تا خو دروغ ویلې چې دا په شریعت بیلي دا یې ګټه ده داسې ده که نه ده په شریعت کې دا بېوقوف پوهېږي نه په شریعت کې دی چې بیلو ده دغه دې ګټه ده بس نو عرض مې دا و عزیزانو چې شریعت ته زه نږدې ځکه راځم چې ګټه مې که ګټه مې نه وي پکې نو د لاډ مې کال قانون ته ځم اوس تاسو وایو د ډبګرای خلکو ستاسو په دې جومات کې مولانا صاحب چې دی د دنیا فیصلې کوي او ستاسو په دې ډبګرای کې ډز وغپش په دکان جګړه ده صاحبه په کور جګړه ده صاحبه په پیسو جګړه ده صاحبه څوک سپېړه وشوه ډز وشو پلان وشو تاسو دې جومات ته چې دا نن هم پې لکونه روپۍ ولګولې دلته را منډه کوئ رپورټ نه کوي ډبګرۍ تاڼې ته منډه کوئ خبره کوئ ډبګرۍ تاڼې ته منډه کوئ د خدای تاڼه شته د خدای سچو شته او ته د پیرنګي تاڼې او د پیرنګي سچو ته لاړې نو دا قرآن به مرګ نه رستو تا ته هم ثوابونه درکړي او جنت ته به دې بوځي تاسو خدای پاک په روژه کې توفیق درکړو نیمه ګنټه ودرېدئ او لاړې د جنت توتیان شوئ نه جي دا قرآن به د هغه چا شفیع وي دې قرآن ویلي وان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول جګړه مراله د خدای او د رسول قانون ته رد کوي راشه چې مولوي صاحب ته کینو تم بیان تیر که زه به هم تیر کم تم ګوان راوله زه به هم راولم چې شریعت څه فیصله وکړه دې بدبخت قوم که چېرته په قرآن فیصلې کولې نن به دې قوم اسمان سره خبرې کولې نن په یو لیش ځمکه ستا جګړه په یو لیش ځمکه انګریز چې تا دپاره کوم قانون جوړ کړی دی 15 کاله دیواني کیس 15,000 ججان پې بدل شي او ستا د یو لیز ځمکې فیصله نه کېږي د ښځې د جامو نه هم پې خلاص شي او د وکیلانو خرچې نه شي پوره کولی دا ټیک ده که غلط اخري انجام هم بیا څه وشي خو یا هغه وګټي یا ته وګټې او که شریعت ته رالی انم هم نه توانېږي یا به ته وګټې یا به هغه نو چې ستا ګټل او د هغه ګټل هلته هم احتمال دی چې یا به ته ګټې یا به بیلې او دلته هم دی نو بدبخته ولې په سترګو ړوند دی چې د خدای قرآن دې پرېښی دی او فیصلې دې د انګریز قانون ته وړي دي ملک خودی کې شک نشته چې ظالم دی 42 کاله کې هر حکومت چې راغلی دی په دې ملک ظالم حکومت راغلی د دین او د اسلام او د مذهب دشمن حکومت راغلی دی اسلام سره دوکې کړي مونږ په دې ټرکیاوئ په دې مغولۍ هلال کمیټي جوړه اوس هلال کمیټي په اسلام کې کوم ځای ده هلال کمیټي کوم ځای ده او آرام کمیټي کوم ځای ده اعلی اسلام راوستو هلال کمیټي جوړه کړه اعلی اسلام راوستو بلا سود بینکاري جوړه کړه تاسو راشي بلا سود بینکاري سټډي وکئ دا عین همغه سود دی خر همغه دی قطع ولا بدله کړه اعلی اسلام راوستو زکات سیسټم یې راوویستو زکات سیسټم تاسو وګورئ 7.5% کم منافع چې لګي سود هغه 7.5% نه 2% کټ کی او 15 بیا مالک ته ورکړي زکات خو دې ته وایي چې ستا ذاتي 100 روپۍ د هغې نه به 2 نیمې ورکړې تا خو د 7.5% سود نه 2 نیمې ورکړې ما په خبرو پوهېږئ بیا سالانه کټوتي کېږي او په هغې باندې نامه د زکات کېښوا د دې داسې مثال دی لکه غل په تالي کې واچي او رومال پې واچي او نامه پې د حلوا کې